دوستانو تاسو چې د دې قرآن پاک څومره ډیر دا پیغام نورو مسلمانانو سره شریک کو، څومره ډیر مسلمانانو ته، څومره ډیر امتیانو ته دا پیغام ورسو، نو دومره ډیر مسلمانان، دومره ډیر امتیان به یو سپاره شکرانه کی او په دې قرآن پاکو کې به ولګي. دا نوي تازه فرش قرآن پاک پراته دي، رزې ډیرې وشوې خو د سپارو ضرورت دی. تاسو یو ویډیو شیر کړی وه چې د هغې شیر په برکت باندې په زرګونو قرآن پاک جوړ شو، تیار شو. نو د دې درنه هم شیر غواړم، ځکه چې د شیر په ذریعه دا نورو مسلمانانو ته رسي، د هغې مخې له ورځي. او ډیر مسلمانان داسې دي چې هغې دا قرآن پاک جوړول غواړي. دا وګوره، دا په دې کې دا سپارې کمې دي، 13مه، دا 4مه، پیلنۍ، 21مه، 22مه، دا مختلف سپارې دا دې کې نشته. دا ضعیف شوي دي، دا مرمت کول غواړي، دا جوړول غواړي. داسې دا قرآن پاک پراته دي. دې سره که مونږ وګورو، دا ورته وښایه، دا هم لا تعداده پراته دي، دا نمبر یې پکې راوله. دا دوستانو دا جوړول غواړي، دا مرمت کول غواړي. او دې نه مخکې تاسو یو ویډیو شیر کړې وه چې د هغې شیر په برکت باندې په زرګونو قرآن پاک جوړ شو، تیار شو. دا تاسو وګورئ، دا څومره ښکلي الفاظ، څومره ښکلي آیاتونه دا لیکلی شوي دي. خو په دې کې د بدقسمتۍ نه په پرنټینګ کې دا پیجونه دا سپین پاتې شوي دي، دا صفا راغلي دي، سبق پکې نشته. نو په دې کې په دې ټولو قرآن پاکو کې هم دکه یو مسله ده چې پیجونه پکې سپین راغلي دي. دا د کپنۍ نه سلیم بای راوړي دي، او دا فی سبیل الله به نورو مسلمانانو ته میلاویږي. خو چې کله په دې کې یو سپاره دا ولګي، په چا کې 2 سپارې نشته، په چا کې 3 نشته، په چا کې 4، چې ډېر شي تر 9 سپارو پورې په یو قرآن پاکو کې دا ضعیفې شوي دي. نو څومره ښکلي تازه فرش نوي قرآن پاک دي. خو بدقسمتي دا ده چې د ډېرو ورځو داسې پراته دي، سپارې وله نشته. نو تاسو ټولو ښکلو ته، تاسو ټولو مسلمانانو ته عاجزانه درخواست دی چې په دې کې داسې لوی قرآن پاک هم دي، داسې واړه هم دي، او د دې نه پکې هم لوی پراته دي. تاسو چې دا پیغام څومره ډېرو مسلمانانو ته، څومره ډېرو امتیانو ته ورسو، نو دومره ډېرې سپارې به شکرانه شي او سلیم به قرآن محل ته به راورسي. نو په دغه خاطر دا پیغام نورو مسلمانانو سره شریک کړئ چې دا ضعیف شوی قرآن پاک دا زر تر زره جوړ شي، دا د میږو نه بچ شي، دا د کیرړو نه بچ شي، دا د مږو نه بچ شي، دا به جوړ شي، دا به مرمت شي انشاءالله. الله تعالی به تاسو له اجر درکوي. او سلیم بھائی به خپل نمبر وی، که څوک وایي چې په دې کې زه 1 سپاره شکرانه کوم، 2 شکرانه کوم، نو بالکل تاسو رستو نشئ، ضرور رابطه وکړئ. سلیم بھائی نمبر وایي. زمون چې کوم د زیپیس نمبر دی 0319 93 91 399. سید سلیم شاه نوم به پرې راځي او په دې جسکیشن شته. دا په زرګو قرآن پاک موږ سره پراته دي. ډېره موږ 5 سپارې موږ سره شکرانه کوي، 10 شکرانه کوي. الله پاک په تاسو له اجر درکوي. او السلام.